او دغه زوړ ړمبی نظم مې لیکلی دی چې دغه پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لښته په لاس ولید او ډېر په تادۍ ورله نږدې ورغلم ما ویل بچي دلته څه کوې تا ویلې کاکا زما چیلې ورکې دي یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان ویلې کاکا یو سادرګۍ به نه دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله سترګې مې هم د اوښکو ډکې شولې زر مې د سره خپل څادر راکوز کړ هغه ماشوم مې په دون غښتو سم چې نور راوخته ماشوم ګرم شو نو ویل یې کاکا ځم چې چیلې وګورم رانه روان شو په تلو تلو کې وې کاکا که بیا زموږ په لار تېرېدې ما له یو زوړ پالتو څادر راوړه دا ماشوم هم د چا بچی و که نه چې سهار کې په چیلو پسې نازکو ګوتو له قلم په کار و دله د علم هم څه غم په کار و دی به د غره په سر کې څه زده کوي دی چې نامې د ګوتو نه زده کوي زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترخګر جوړېږي ولې چې دی د څه نه دی خبر ده دا دنیا ډولېدلې نه ده دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هېڅ چرې هم منزل ته ونه رسي زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته خېږي د ده د کلي او د ټول ماشومان بستې په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي د ده زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري د ګل نه یو په دوه ښایسته ده د سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده د دنیاوي دوزخ ډېره ده جاړي به نه مور یې میره ده زینه یوازې د کور کور کوي کاري دا دې پکې کوم کمال په ټپۍ زبان د نظم ختموي زما نظم اکثر په ټپۍ ده ختم په ټپۍ دې کله ختم کړی چې یوازې د ټپۍ مې نه دی ختم کړی